هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني. حضرت عبدالله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد نقل کوي چې د الله نبی فرمایي یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځوانانو ته دا فرمان ایږدي چې ای ځوانانو د چا چې په تاسو کې دا قدرت وي چې نکاح وکړي هغه دې نکاح وکړي. دا د نکاح ضروریات چې یو څوک ادا کولی سي دا سړی دې نکاح وکړي او حکمت د الله نبی دا بیانوي فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ځکه نکاح کول د انسان سترګې ساتي، سترګې د انسان محفوظه کیږي او د انسان شرمګاه د انسان د فرج حفاظت پکښې کې راځي. یو حدیث شریف کې راځي و یو سړی چې د دغو دوو اندامونو چې یو سترګې دي او بل د دوو پښو مابین دی چې د انسان شرمګاه او فرج دی چې د دغه حفاظت وکړي دا سړی به جنت ته داخلیږي. لکه یو حدیث کې داسې هم راځي د الله نبی فرمایي من یضمن لی ما بین لحییه وما بین رجلیه ازمن له الجنه او کما قاله علیه السلام. په دغه مبارک حدیث کې بیا د الله نبی فرمایي وایي څوک چې ماته د دوو زامو د مابین د دې ضمانت و ماته راکړي او د دوو پښو تر مابین د انسان شرمګاه ده د خپل عورت د ساتلو ضمانت د ځان واخلي نو د الله پیغمبر فرمایي ازمن له الجنه زه ودته د جنت ذمہ دار یم. او هغه حدیث کې چې انسان د دوو سترګو حفاظت وکړي او د هغه رنګه د پښو تر مابین د انسان د شرمګاه ساتنه وکړي دا انسان به جنت ته داخلیږي. نن سبا معاشره کې فساد بیخي عام دي، په ټولنه کې ډېر داسې خطرات دي او ډېر داسې حرکات دي چې انسان په هغه کې فکر وکړي نو سل په سل کې په خطر کې انسانان روان دي. او دغه د ټولنې فساد، دغه اخلاقي جرمونه، دغه اخلاقي ناوړ اعمال دا نه یوازې دا چې د هغه ناوړ عمل کوونکو دپاره ضرر وي بلکې د تمامې جامعې دپاره خطر دی. په دې کې ټوله ټولنې ته خطر پروت دی. په دې کې هغه انسانان هم په دې خطر کې راځي کوم انسانان چې په دغو اعمالو کې ورسره شریک نه وي عذاب عامیږي. دا لکه یو مختصره نمونه نن سبا سودخوري او دغه رقم د شهواتو غلط استعمالېدل. نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې نکاح وکړي دا نکاح د ده دپاره د سترګو د حفاظت یو بهترینه وسیله او ذریعه ده او دغه رنګه د ده د شرمګاه د ساتلو دپاره بهترینه ذریعه ده. بیا د الله نبی فرمایي ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. کچیرې د یو چا د نکاح کولو قدرت نه یې، امکانات نه یې ورته مهیا، د نکاح دپاره چې څومره مصارفو ته ضروریاتو ته اړتیا وي هغه یې تر توان وتلي وي نو بیا د الله پیغمبر فرمایي فعليه بالصوم دغه ځوان دې روژه ټینګه کړي، روژه دې نیسي فإنه له وجاء. دغه د روژې نیول دا هم د ده د شهواتو مخه نیسي، دا هم د ده د هغه خواهش تسکین پکښې کې راځي. دا مبارک حدیث د بخاري او د مسلم روایت دی. اوس دوستانو د دغه حدیث په رڼا کې و مؤمنانو ته د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ارشاد دی چې هغوی باید نکاح وکړي. کله چې یو ځوان بالغ سي یا یو انجلۍ بالغه سي باید نکاح یې وسي. نورو شیانو ته کتل، وخت پکښې ایستل یا مثلا هغه غیر ضروري مسائل منځته راوړل دا د سل په سله کې خطرات دي. ځکه چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي یا معشر الشباب ای د ځوانانو ټولي چې کله سړی ځوان سي نارینه
او یا زنانه باید نکاح وسي. زموږ په ټولنه کې دا هم یو د تعصب خبره ده چې د بعضو غیر ضروري مسائلو پر بنا باندې نکاح ځنډول کېږي. ډېر ځوانان د غلطو رواجونو له کبله نسي کولی چې نکاح ژر وکړي، او یا بعضې داسې غیر شرعي جزئیات په نظر کې نیول سوي وي، په کور کې ښځې ناستې وي، بل چاته یې په نکاح نه ورکوي. دا غټ مسؤلیت دی. خو په هغه صورت کې چې شرعي موانع مخته رانسي یا یو بل مشکل وي، د دغه څخه علاوه په غیر ضروري مسائلو باندې نکاح ځنډول که د نارینه دپاره وي که د زنانه دپاره، دا شرعا غلط عمل دی او په دې باندې انسان مسؤله وي، ګناهکاره کېږي. وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني. يا رب فاملأ بالمحبة بيتنا والود والإخلاص والإيمان.